الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على صفوة رسله وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. عزتمندو مسلمانانو ورونو اوریدونکو، د دنیا متعلق د الله جل جلاله د کلام څه مختصره حصہ مخکم ذکر شوی وه، هم په هغه موضوع باندې د سورة اعلی دغه مبارک آیاتونه ما تلاوت کړ. دغه آیاتونو کې هغه زړه موضوع بیان ده چې بل تؤثرون الحیاة الدنیا. دې خلکو ته الله تعالی فرمایي والله جل جلاله علیم بذات الصدور ده، عالم الغیب والشهاده ده، د دې مخلوقات خالق او مالک دی. هغه ته د دې تصورات، د دې نظریات او د دې خلکو هغه ترجیحات هغه معلوم دي. نو الله تعالی ورته د خپل علم او د هغه د قدرت او د هغه د عظمتونو سره بیان کوي. بل تؤثرون الحیاة الدنیا. نو دې نه څوک انکار نشي کولی چې نه موږ خو د دنیا ژوند ته ترجیح نه ده ورکړې، الا ما شاء الله. هغه خلک چې هغوی باندې الله تعالی فضل او احسان وکړي، مهرباني پرې وکړي او هغوی د دنیا په حقیقت باندې پوه شي او دنیا ته ترجیح نه ورکوي، آخرت غوره کړي، هغه خلک چې دي نو هغه بختور خلک یې الله تعالی دې په هغې کې مونږ راولي. نو رب ذوالجلال دې خپلو بندګانو ته فرمایي بل تؤثرون الحیاة الدنیا، بلکې تاسو غوره کوئ ژوند د دنیا، والآخرة خیر و ابقا، او آخرت غوره دی او همیشه دی. پکار دا ده چې د غوره طرف ته انسان زیات توجه ورکړي او چې کوم همیشه دی هغې طرف ته زیات اهمیت چې دی نو دا ورکړي. ځکه د دنیا نعمتونه چې دي نو هغه فانی دي او د آخرت هغه باقی دي. د دنیا مزو سره مصیبتونه هم وي، کله خوشحالي ورپسې غم راشي، لیکن د آخرت خوشحالی چې دی هغې پسې غم نشته دی، هغې سره غم نشته دی، هغه مکمله خوشحالي ده. نو الله جل جلاله دې ته فرمایي بل تؤثرون الحیاة الدنیا، چې کوم خلک د دنیا ژوند غوره کوي هغوی ته فرمایي چې آخرت غوره دی، آخرت ته توجه زیاتول پکار دي، هغه نعمتونه باقی دي چې الله جل جلاله ورته غوره وی، او الله تعالی موږ ته فرمایي چې هغه باقی نعمتونه دي، د هغې هغه خوشحالۍ باقی دي، هغه سعادتونه هغه ابدي دي. نو بس انسان ته بیا پکار دی چې د خپل خالق ذوالجلال هغه تعلیمات چې ده ته یې ورکړي د خپلو پیغمبرانو په ذریعه په هغې باندې ځان پوهه کړي او بیا د هغې مطابق ژوند تېروي، او چې څه کمی په ده کې راځي، کمې کمزوریانې دي، دنیا طرف ته کم میلان او مینه یي، پکار ده چې د هغې د کمولو او د ختمولو دې کوشش کوي مسلسل.
حضرت سهل ابن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اغا فرمائی چی اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته یو سړی رالو فقال دی سړی پیغمبر علیہ السلام مبارک ته وی دلنی علی عمل اذا عملته احبنی الله اے دا اللہ تعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما ته یو عمل خایا یو کار را تو خایا یو عمل را تو خایا چې کله زاغه کومه چې احبنی الله الله تعالی ما سره محبت کوي داس یو کار را تو خایا چې زاغه وکم چې خدای را سره مینه کوي و احبنی الناس او چې خلک هم را سره مینه کوي نو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دغه صحابی ته او فرمایل چې ازهد فی الدنیا یحبک الله ته د دنیا نه بې رغبت اوسه زهد اختیار که دنیا سره مینه مه کوه الله تعالی به تا سره مینه کوي ازهد فی الدنیا یحبک الله دا تعلیم ورکو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خپل صحابی ته خپل شاگرد ته خپل مرید ته چې هغه ته تپوس کړی سوال یې کړی چې ما ته داسې یو عمل وښایئ چې زه هغه وکړم چې بس الله پاک بیا ما سره مینه کوي د خدای خوښ شم نو چې بنده ته داسې یو عمل معلوم شي او د دربار رسالت نه ورته معلوم شي چې په هغې کې بیا هېڅ قسم شک شبه ني چې دغه عمل ته وکړې نو دې سره به ته د خدای محبوب جوړ شي الله تعالی به تا سره مینه بیا کوي نو بیا په دغه نبوي نسخه باندې خو ضرور عمل پکار دی امتیانو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا لازمه ده چې دوی د خپل آقا صلی الله علیه وسلم تعلیماتو باندې ځان پوهه کړي او د هغې د خپلولو کوشش وکړي نو چې صحابي ته پیغمبر علیه السلام مبارک او فرمایل چې ازهد فی الدنیا یحبک الله ته په دنیا کې بې رغبته شه د دنیا نه بې رغبته شه دنیا سره مینه مه کوه الله تعالی به تا سره مینه کوي او ازهد فیما فی ایدی الناس یحبک الناس خلکو سره چې څه دي د هغې نه بې رغبته شه نو د خلکو به هم تا سره مینه پیدا شي د دنیا نه بې رغبته کېدل څنګه دي که څوک دا وایي چې د دنیا کار بیا مه کوه نه مشایخ کرام صوفیا حضرات او عالمان صاحبان دا چاته نه وایي چې ته زمینداري مه کوه ته د دنیا کار او کسب مه کوه ته ګټه د دنیا مه کوه دا دنیاداري ده نه د آخرت فکر سره دا ټول کارونه د شریعت په چوکاټ کې دننه ته کولی شي چې ته خپل پټي کې کار کې او خدای ته د خیالي او د مونځ وخت شي او په وخت باندې مونځ وکړي نو ستا دغه پټي کې کار چې دی دا په عبادت کې راځي کسب حلال کې یو سړی مشغول دی او خدای ته خیال دی د خدای نه غافله نه دی نو د ده دغه کسب حلال دا په عبادت کې راځي من نمیگویم که مجنون باش و در صحرا نشین شهر هم بد نیست لیکن دور از دنیا نشین مونږ وایي دا چاته نه وایو چې ځان نه لیوني جوړ کوي په ځنګلو باندې په صحراګانو په میرو باندې او په غرونو باندې سر شي خیر دی په ښار کې اوسه خاریم بده نه د خیر دی خاریه کې اوسه د دنیا هغه کار کسب کوه ګټه کوه خو زړه د الله تعالی نه مه غافله کوه د آخرت نه بې فکره کېږه او د دنیا دی مینې ته په زړه کې ځای مه ورکوه د دنیا کار کوه خو دنیا سره مینه مه کوه نو مشایخ کرام هم دغه فرمایي چې د دنیا کار دی یو سړی کوي د هغې نه یې مونږ منع کوو نه خو دی د الله تعالی نه غافله کېږي او د ښو بندګانو بیان الله تعالی فرمایي چې رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله د خدای ښه بندګان هغه دي چې د الله تعالی د ذکر نه د خرید و فروخت نه غافله کوي نو الله تعالی داسې نه دي فرمایلی چې زما ښه بندګان هغه دي چې هغوی خرید و فروخت نه کوي اخیستل او خرڅول نه کوي نو دا زما ښه بندیان تجارت او کاروبار نه کوي نو دا زما ښه بندګان دي نه داسې فرمایلی دي چې ښه بندګان زما هغه دي چې دغه خرید و فروخت زما د یاد نه غافله کوي خرید و فروخت هم کوي
د دنیا هغه کار کسب کوي، کاروبار او تجارت کوي، لین دین د دنیا کوي، خو زما د یاد نه غافله کیږي، په دنیا کې داسې نه مشغوله کیږي چې خدای ته بیا خیال نی او د آخرت نه بې فکره شي. نو دغه حدیث مبارک کې صحابي مبارک ته پیغمبر علیه السلام مبارک دا فرمایل چې ته د دنیا نه بې رغبته شي، دنیا سره مینه مه کوه، او الله جل جلاله به تا سره مینه کوي، او چې د دنیا مینه د انسان زړه ته کوزه شي نو د خدای مینه بیا هغه ته نه راځي. اتانی هواها قبل ان اعرف الهوى فصادف قلبا خالیا فتمکنا. عربي شاعر وایي چې زما زړه دا د نورو مینو نه خالي و، په دې کې نورې مینې نه وې، نو د الله جل جلاله هغه مینه ورته راله او ځای پکې ونیو، د خدای مینه پکې ځای شوه، د الله تعالی هغه محبت زما په زړه کې رالو او پکې راسخ شو او مضبوط شو. او چې زړه کې مخکې نه نورې مینې موجودې نو د خدای د مینې څه خبرې که سړی واوري، د شریعت د تعلیماتو او د دین د هغه مبارکو تعلیماتو نه بنده خبر شي، خو چې زړه کې نورې مینې موجود دي ذوالجلال او دغه د حبیب صلی الله علیه وسلم هغه د زړه کې بیا ځای نه نیسي. نو چې ما ته د خپل آقا صلی الله علیه وسلم او د خپل پروردګار هغه مینه هغه راله او په داسې وخت کې راله چې زما زړه بلکل خالی بیا مونتو د نورو مینو نه، نو هغه خدایي مینه او هغه پیغمبري مینه هغه زما زړه کې راسخه شو، زما زړه کې ځای ونیو. د دنیا هغه بېرغبتي او د آخرت هغه فکر هغه مونږ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د سلسلو مشایخو خپلو تعلیماتو سره ډېر واضحه کړی دی. د خلیفه مهدي د یو وخت کې یو لوی محل جوړ کو او بادشاهو نو داسې انداز کې محل جوړ کو چې د نورو بادشاهانو د محلونو مقابله وکړي، او بیا اعلان وکړو چې زما د محل کې چاته څه عیب ښکاري ما ته د مشوره راکړي چې موږ د هغه په مشوره باندې عمل وکړو او د دې محل نه هغه نقصان لرې کړو، هغه چې کم کمې پکې موږ نه پاتې شوي هغه موږ سر ته ورسو. او مقصد یې پکې دا و چې څوک پې خوشحالیږي دوستانه یې به خوشحاله شي چې بادشاه خو ډېر لوی محل جوړ کړی او ډېر اعلی دی، او چې کوم مو دشمنان دي هغوی به لا څه خفه شي چې ته دومره عالیشان محل جوړ کړی. نو عام اعلان یې وکړو چې خلک دې راشي او د دې محل تماشه دې وکړي، دې کې دې وګرځي، او چې څه عیب ورته ښکاره شي نو بادشاه ته دې مشوره ورکړي، بادشاه به د هغه د مشورې قدر کوي، ورته به انعام ورکوي. خلک راتله او تماشه کوله د هغه محل او حیرانېده به او بیا به واپس تله چې دې محل کې به مونږ څه ووایو، دې کې خو د یو څه کمی نه دی پرېښی، د هر څیز خیال یې پکې ساتلی دی، ماهرینو ډېرو تجربه کارو خلکو دا جوړ کړی دی. خلک به حیران شو او واپس به تله. داسې ډېر وخت پکې تیر شو. یو ډېر داسې کس چې د خلکو ورته خیال او توجه هم نه وه، یو فقیر یو درویش هغه رانږدې شو او خلیفه ته وایي السلام علیکم. خلیفه ورته وایي وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. دی ورته وایي مبارک شه تا محل جوړ کړی دی، خلک ستا د محل ډېر تعریف کوي، تم خوشحاله چې ما محل جوړ کړی دی او بې مثاله محل دی، او د دنیا د بادشاهانو د محلاتو مقابله کې مې جوړ کړی دی. خو دې کې دوه عیبه دي. خلیفه متوجه شو چې اوسه پورې ما ته چا د دې محل عیب نو بیان کړی، او دا درویش را مخکې شو دی ما ته وایي ستا محل کې دوه عیبه دي، یو نه دوه عیبه. نو دی متوجه شو او حیران هم شو، ورته وایي چې څه عیب دی پکې؟ ورته وایي چې دې محل کې دا عیب دی چې دا به تا سره وفا ونه کړي، دا محل چې دی دا به تا سره وفا ونه کړي، دې محل کې به ته د همیشه دپاره پاتې نه شي. یو خو دغه عیب شو.
او بل دا چې ستا دا محل چې دی دا به هم همیشه پاتې نشي، دا هم همیشه نه پاتې کېږي. او که ته دې کې اوسېږي نو تم په دې کې د همیشه دپاره نشي اوسېدی. بس بادشاه چې و دا خبره یې واورېده، سوچ کې پرېوت او خبره یې ذهن واغشت. وی چېرې واقعي ما دومره ځان په تکلیف کړی او دومره سوچ او فکر به مې کولو چې زه یو محل جوړ کړم چې په هغې اړه څوک اعتراض نشي کولی، د هغې اړه څه جواب نی، څه مثال نی. او دغې ته خیال نو چې دا خو زما دپاره همیشه دپاره به ني او نه به زه په دې کې همیشه دپاره یم. نو چې همیشه دپاره نه دی ولې بیا سړی خپل ټول وخت هغې ته ورکړي؟ او چې زه دلته همیشه نه پاتې کېږم نو بیا ولې زه خپل زړه دې محل ته ورکم او شپه ورځ د محل باره کې سوچونه کوم؟ او هغه درویش ورته وایي چې دا محل چې دی دې ته محل مه وایه، دا خو یو سری ده، دا خو یو مسافرخانه ده. بادشاه بیا حیران شو چې مسافرخانه پسې ده، دا خو شاهي محل په نوم باندې ما جوړ کړی دی، دې ته خو مونږ سری چېرته نه دی ویلي. د مسافرو د پاتې کېدو ځای چې دی نو هغه خو مستقل بیل ځان له ځایونه دي، په یې خو لیکلي دا مسافرخانه ده. دغه فقیر ورته وایي چې دا په دې باندې مسافرخانه ده چې په دې محل کې نن پکې ته سبا به پکې بیا بلی او د هغه نه پس به بیا بلی. نو مسافرخانه وایي همدغې ته چې نن پکې د یو کس شپی، سبا پکې د بلی او بله ورځ ورته بیا بل راشي. نو چې دې ته ته مسافرخانه ونه وی نو آخر مسافرخانه نور څه ته وایي؟ نو الله جل جلاله د دنیا هغه بې ثباتي بار بار مونږ ته ذکر کړې ده. الله تعالی دې دغه فکر په مونږ کې پیدا کړي چې بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقا. ای خلکو تاسو ترجیح ورکوئ د دنیا ژوند ته، د دنیا دا ژوند هر څه ګڼئ او حالان کې آخرت غوره دی او ابقا دی، د آخرت نعمتونه هغه همیشه پاتې کېدونکي دي. نو خیار خلک هغه چې هغوی دغه د همیشه نعمتونو او دغه همیشه خوشحالو دپاره کار او محنت وکړي او د هغه لافاني ژوند دپاره په د خپل فاني زندګۍ کې کوشش وکړي. الله جل جلاله دې د آخرت دغه فکر زمونږ نصیب کړي او د نیکو اعمالو توفیق دې الله تعالی مونږ ته راکړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت إلهنا ومعبودنا فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ولدا إلا أصلحته وعلمته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا عدوا إلا أهلكته وخذلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.